السلام علیکم ملګرو ایشینز گیمز کې په چین کې کوم ایشینز گیمز روان دي نن پکې دوه سیمې فائنل وشولې یو د بنگلاديش او د انډیا ترمنځ او بل د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دوه میچونو سکور کارت سره شریکوم افغانستان میچ سکور کارت سره شریکوم او بنگلاديش او انډیا میچ سکور کارت سره شریکوم اول راځو د بنگلاديش او انډیا میچ ته بنگلاديش شپږ نوي سکور کړیو انډیا چې کوم شپږ نوي سکور واغې په یو وکټ باندې مطلب یو وکټ اوټ شوی و په 9.2 اوور کې انډیا ټیم دغه سکور پوره کړل په 9 وکټو انډیا ټیم دغه میچ وګټو راځو پاکستان او افغانستان میچ طرف ته ډیرو سنسنیخیز یو دلچسپ یو خوندور میچ شو ګلبدین نایب پکې کارنامه کړی هغه د سره کومه چې څه کارنامه ګلبدین نایب کړی په غریب 15 بالو باندې ګلبدین نایب 30 سکور واغستل راځو پاکستان بیټینګ طرف ته یو سل 15 سکور پاکستان ټیم وکړل په 13 اوور کې ټول ټیم وشو عمر یوسف 30 کړی دی امیر جمال 14 سکور کړی دی او روهیل نذیر پکې به 10 سکور کړی دی افغانستان بالینګ طرف ته راځو ګلبدین نایب په څور اوور کې 9 سکور ورکړی دی یو وکټ یې غسته فرید ملک به ډېر زبردست په زرپوري بالینګ کړی دی په دغه میچ کې 3 اوور کې 15 سکور ورکړی دی او 3 غټ یو مهم وکټ د خپل ټیم لپاره غسته دي خیس احمد هم ډېر ښه بالینګ کړی دی په 3 اوور کې یو سکور ورکړی دي دوه وکټ یې غسته دي او ظاهر خان پختین هم بیا ډېر ښه بالینګ کړی دی په 3 اوور کې 6 سکور ورکړی دی او دوه وکټ یې غسته دي افغانستان بیټینګ طرف ته راځو افغانستان نن میچ وګټو سیمی فائنل میچ وګټو د پاکستان نو د انډیا سره فائنل ته وته انډیا سره فائنل میچ کوي افغانستان دغه هدف چې کوم 18.15 اوور کې 13 بالونو باندې 40 سکور پاتې ګلبدین نایب په 15 بالونو باندې دغه سکور واغستل دوه شپږیزي والی دوه څلوريزي والی یو پکې وایټ بال شو یو پکې دوه سکور اغستل شوی دي نو په 15 بالونو باندې ګلبدین نایب دغه 40 سکور ځان باندې پوره کړل او افغانستان لپاره دغه غټه او ستره بریا راوړله نو راځي د ترم پکې نه هدي سکور کړی دی په 30 بالونو باندې ګلبدین نایب پکې بیا ډېر ښه بیټینګ کړی دی شپږ سکور کړی دی یو څلوريزي والی او درې شپږیزي والی او افسر زردی پکې ډېر سکور کړی دی پاکستان بالینګ طرف ته راځو عثمان قادر ډېر په درپوري بالینګ کړی دی ډېر ښه بالینګ کړی دی څور ګورو کې شل سکور کړی دی دوه وکټ یې غسته دي عرفات منهاس ډېر ښه بالینګ کړی دی په 3 اوورو کې یو سکور ورکړی دی دوه وکټ یې غسته عمر جمال په 3 اوورو کې 9 شور کړی دی دوه وکټ یې غسته دی قاسم اکرم بیا په 2 اوورو کې 13 سکور ورکړی دی یو وکټ یې غسته ده نو دغه د افغانستان او د پاکستان او د انډیا او د بنگلاديش د سیم فائنل میچونو سکور کارت تاسو سره شریک کړ افغانستان دغه میچ وګټ څلور وکټو باندې په خپل نوم باندې افغانستان کو دغه میچ او پاکستان ته ماته ورکړه نو ټول وطن ته دغه ستره بریا مبارک شه تاسو هم په دغه میچ باندې خوشاله شئ وای تاسو هم په دغه میچ باندې خوشاله شئ وای چې افغانستان ټیم دغه میچ وګټو او د انډیا سره فائنل ته ووتله نو دغه ویډیو لایک هم کړئ او حتما یې سره شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان فائنل ته ووتو فائنل د انډیا سره راغی د ویډیو کتل ډیره مننه د ګلبدین نایب دغه بیټینګ چې څومره تعریف کوو هغه به کمي وایي چې یو په زړه پورې لوبه وکړله په 15 بالونو باندې 3 سکور هغه راواړول او پاتې خو 18 بالونو 3 سکور په 15 بالونو باندې دغه 3 سکور ګلبدین نایب را پوره کړل که تاسو هم د افغانستان په دغه ستره بریا باندې خوشاله شئ وي دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان په ایشین گیمز کې پاکستان ته ماتې ورکړله او انډیا سره فائنل ته ووتو د ویډیو کتل ډیره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ فیس سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره خبره ته غواړم د الله په امان